ګرانو کتونکو دا کهاني د یو داسې لیوه ده چې هغه خاریې ته راشي او دی په خاریه کې نه ماشومان او نه بوډاګان یو کس هم نه ماپ کوي چې څوک ورته مخې ته راځي هغه په دغه ځای کې دی 2-3 ټوکړې کوي په ده پسې ډېر خطرناک ټیمان راشي خو د دې شیر مقابله بالکل نشي کولی آخر دا شیر به د په اخره کې څنګه کابو کوي راځئ په دې کهاني کې به موږ ګورو چې دا شیر څنګه دونسي د کهاني په شروعات کې موږ یو هلک نو چې هغه خپله ګرلفرینډ د کور خواته راوسته او پرېښودی په پلار یې د بایک اواز ولګي د پلار یې د هلک بالکل نه خوښ دی ډېر په غوسه کې ښکته راکوشي چې دی وګوري او بایک خوشې پروت وي بل طرف ته د لور یو ګوټ کې ناسته وي دا څوک په زوره رغ کړي دا پلار ډېر سخت ویریږي چې دا څه مزاح کې زما دا لور دی لاړ شي خو په دغه ځای کې دا پلار هم څوک رغ کړي او دی هم په دغه ځای کې خرخ پکي بل طرف ته د دغه جنې دا مور راپاسي او تماچه په لاس کې راوالي دا چې بار راوځي دام یو شی راشي او دام راخ کې ډېر بې دردۍ سره د دې نه بعد موږ د جانورو چې کومه ایکسپرټ وي دا وښیي دغه کرایم سین پسې راغلی په دې پسې یو پولیس والا راشي چې د کرایم نوم وي دی هغه لاش ته د جنۍ بوځي دا جنۍ چې کله دا لاش ویني دا وایي چې دا څه خونخوار جانور دا چل کړی دی بل طرف ته لیزي د خپل بوای فرینډ سره لګی هغه ته وایي چې داسې یو خونخوار جانور انسانان وژلي بل طرف ته 3 بزنسمینان وي چې دی خپل یو ساتي ته وایي چې نن نه بعد نه په بزنس کې به ته زموږ سره نه یې دله پیپر ورکړي دی ډېر سخت خفه شي په دې باندې سین کوي شاته نه یو پټ شوی شیر چې ډېر حرامي وي هغه راشي او دا یو بزنسمین وتښتي دا آرامي بېمانه بل طرف ته د لیزي چې کله بیا راشي د انکوارۍ دپاره او دلته کې رده چې کم کمشنر وي دی ډېر زیات پریشانه شي چې آخر دا څنګه شی دی چې راځي او انسانان په ډېر بې دردۍ مړ کوي او تاسو ولې دغه ځای کې چاڼۍ خرڅولو ته ناست وئ که تاسو څه کول چې تاسو د اوسه پورې د دې کرایم چې کم قاتل دی هغه تاسو وننیو دا لیزي ورته وایي چې دا څه خونخوار جانور دی بل طرف ته دا خبره په نیوز کې راشي د نیوز نه پټوله خو دا خبره نیوز ته پیلاو شي او کمشنر مجبور شي او راشي میډیا ته وایي چې یو خونخوار جانور دی او تاسو د شپې د کور نه بالکل مه راوځئ کنه اسې نه چې دا خونخوار جانور تاسو ومخوري دې کې ورته دا یو ووایي چې تاسو پولیس والا راته ښکاري چې ګیلې ډنډه کوئ دا پولیس والا ورته وایي چې یاره موږ شکاریانو ټیم د دې دپاره راغوښتی دی هغه به ډېر زر دا شیران وولي او تاسو ته به اطلاع وکړو بل طرف ته د لیزي چې دا کم اشنا وي دا خبر میډیا دپاره د ورکړی ولې چې دی په میډیا کې کار کوي د دې د وجې د میډیا له دا خبر ورکړی بل طرف ته کمشنر د خلکو را ایثار کړی چې ته موږ ته رښتیا خبر وکړه بل طرف ته لیزي د خپل اشنا سره روانه یو ډیلیوري بوای میلاو شي دی ته څه کانه واخلي د ډیلیوري بوای ته د بوس فون راشي چې ستا د وجې دا کانه لږه پاتې شوه او د چا چې اړر دی هغه له به د دا پلار رسئ دی چې په شیشه کې وګوري د ده ته یو خطرناک شیر ولاړ وي د ده په شیر نظر شي او دی اسکوټر ته 2 پایې خپلې او 2 پردی ولګوي خو دی سلیپ شي او ښکته اوبو ته لاړ شي او دغه ځای کې یو لانچ ولاړ وي دی زر زر دی لانچ ته وروخیږي چې زه راشه د دې شیر نه بچم دی چې بره راوخیږي ده ته پته هم ونه لګي دا شیر بیا راشي او دا سر وخوري او د ده دا نیمته نه ښکته وغورځي بل طرف ته د لیزا کور وښی دا د خپل اشنا سره لګیا وي د دو د خبرو نه دا پته ولګي چې پولیسانو څه شکاري د دې شیر دپاره کېښو دلته یو شکاري ته د انسپکټر فون راشي چې داسې شکار کول دي دا فون د زوی واوري د زوی په خپل پلار پسې راشي چې پلار اعظم ستا سره د شیر شکار لازم دا پلار ډېر په سختۍ سره منې کی طرف ته شکاري د پولیس والا سره میټینګ کوي خو لیزا چې کله دا وګوري چې د دې شیر شکار نشي کولی د هغه شیرانو شکار کړل چې د به هغه بهوشه کول خو دا شیر بهوشه کول چې د بس کار نه دی بل طرف ته موږ ته هغه پارک وښی شکاري د شیر شکار کوي دا پارک دی ډېر زر خالی کی دی د ایران نیمه ټوکړه په دغه ځنګل کې لټکاو کی او د شیر دپاره خطرناک ټریپ بچاو کی دی په خپل ټینټ کې پټ شي او په شیر نظر ساتي بل طرف ته د زوی راشي دا پلار چې دا زوی وګوري دی ورته وایي چې ته څه لرالې دی ورته وایي چې پلار اعظم ستا سره شکار کوم دلته ورته د کمشنر فون راشي چې تاسو څه کوئ دی ورته وایي چې موږ شکار کوو په دې زوی اواز ولګي دا زوی اخوا په شیر پسې منډه کې شکاري په خپل ټینټ کې د شکار انتظار کوي خو ده ته پته نه وي چې دا شیر د عام شیرانو په شانتي نه دی او دی د دې ټینټ نه دا شیر راخکې او وخوري د ده په زوی د ده چغه ولګي دا زوی رامنډه کې چې وګوري د ده په مخامخ ډېر په بې دردۍ سره دا شیر د ده دا پلار خوري دی د یېرې په شیر ډز نشي کولی دی په شاته لاړ شي په هغه ټریپ کې دی په خپله پاساو شي او دی پکې مړ شي په هلیکاپټر کې یو کس دا نظاره وګوري او کمشنر ته ووایي
چې شیر ار سره تباه کړل. 2000 د پولیسو ګاډی د پارک ته وردننه نه باسي چې موږ د شیر شکار وکړو، خو په دغه ځای کې شیر دونه وتښتي ځان ته وباسي. دلته کې دا میډیا والا په خیر اجازه ته راغلی دا پولیس والا د ونیسي او په ګاډي کې کېنولې وي. موږ په ښار کې د بس یو سین وینو چې په هغې کې دا شیر د بس ته راختلی او د انسانان ډیر په بېدردۍ سره اخوري، که ماشومان وي او که بوډاګان وي. د پولیسانو ته چې ردې اطلاع میلاو شي چې داسې په ښار کې دا شیر راوتی دی، دا افیسر لیزې ته ټلیفون وکړي که تا ته داسې ظالم شکاري پته چې هغه د شیر شکار وکړي، موږ به وله مومانګې قیمت ورکو. خو دا جنۍ ورته وویل چې ما د پیله نه یو خطرناک شکاري ته وینا کړې ده، خو هغې زما یو شرط دی چې تا دا 2 کسان نیولي دا پرېږده. بل طرف ته لیزې د خپل اشنا سره ناستی خبره کوي د دې شیر په باره کې. دا ورته وویل چې زما چې زوړ کم بای فرینډ دی ما هغه راغوښتی دی د شیر د شکار دپاره. کمشنر چې دی ویني کمشنر ډیر غوسه شي په دې بل پولیس والا. دلته کې دا شکاري راشي دی د دې پارک معاینه کوي، دی چې کله دا نظاره وګوري او د دې نه بعد دا ویډیو وګوري د ښار دا په دې ځای کې آریان شي چې دا شیر ډیر تیز دی او یا ډیر زیات خونخواره وږی دی چې دی په لږ ساعت کې د پارک نه وتی دی او په بس باندې د حمله وکړه. خو د پولیس والا ته وویل چې موږ له هغه شکاري په کار دی دا هغه بوډۍ چې موږ پې دا شیر راګیر کړو. دا کمشنر دی سخت منع کوي، ولې کم شکاري چې مړو هغه د کمشنر ډیر ښه دوست و، دی نه غواړي چې زما دوست یو چارې دپاره استعمال شي د شیر د شکار دپاره. بل طرف ته موږ یو ښځه اینو چې دی د ماشومانو په نګرانۍ یخودي. دا چې وګوري کړکۍ کولاوي، د ماشومان ښکته پارک ته راکوز شي او دو یو سوری غوندې په هغې کې لبې کوي، خو دې ته مخامخ خونخوار شیر ولاړ. دا شیر ډیر په بېدردۍ دا ماشوم په دغه ځای کې مړ کړي. دا بله ماشومه چې کته راوخویږي دا شیر پسې ورمنډه کوي، خو دا ماشومه د په دې پیپ کې به راوخیږي او د دې د وجې دا ماشومه د دې شیر نه بچي. ښځه راشي او دا بل ماشوم ته زر وتښتي. بل طرف ته لیزې وښیي چې هغه د رسټورانټ کې د خپل اشنا سره ناست وي. په ټي باندې نیوز راشي چې په پارک کې ډیر په بېدردۍ یو 2 ماشومان شیر خوړلی دي. دلته کې لیزې او د دې بای فرینډ د پارک ته راشي. دا ورته وایي چې تاسو موږ ته د دې په باره کې ولې نه وویله. بل طرف ته کمشنر درته وایي چې دې شکاري ته چې ته تللی شې او موږ د حکومت سره خبره کړله، هغه د شکاریانو یو غټ ټیم رالیږلی، هغه پوه شه او دا شیر پوه شه. بل طرف ته دې پارک ته هغه خطرناک ټیم راشي د شیر شکار دپاره او دو سره ګوګل هم وي د شپې چې پکې کتلی شي. په دې کې رده دا یو ملګری ښکته په ټریپ کې غوځار شي چې د ډیر بری طرح پساو شي، بل پکې د خپو نه ونښلي او د خپل ملګري په خپله وولي. بل طرف ته په بوټو کې کسان راوځي، دی دغه هم د یرې وولي. دا یو 3 الکانې ردی ځای چې دو شیر د پاره ټریپ بچاو کړی او په ټریپ کې د پولیس والا په خپله پساو شو. یک سین کې موږ ته جیک ښایي چې دی په نشه کې دی په تماچه ډزو کې او د جمر ښکته راغوځار شي، دی پولیس والا ونیسي. بل طرف ته دا پولیس والا د پسې راشي، ده ته ووایي چې ته زموږ مدد وکړه هغه شیر په نیوو کې، ولې چې زموږ پوره ټیم ناکامه شوی دی. دی ورته هم تیار شي. بیګا شپه چې کم پولیسان مړه شوي دو هغه په چاره کې استعمال کوي او په ځنګل کې وتړي. جیک د شپې ناست وي د دې شیر انتظار کوي او دی څه عجیبه غونته آواز وکړي شیر دپاره. دی کې د دې بوټو نه یو سپی راوځي. دا جیک دې سپي ته آواز وکړي او دی وزغلی. جیک مخامخ نشانه نیولې، ده ته چې پته ولګي چې شاته شیر دی. دی په شیر باندې ډزو کې دا شیر زخمی شي او د غځې نه وتښتي. دی پسې خپل په دې ګاډۍ کې ډیر په تیزۍ لګېدلی وي چې زه دا شیر څه طریقې سره ونیسم، خو رده نه دا شیر په دغه ځای کې غیب شي او چې دو واپس راشه چې وګوري هغه لاش ته هم د شیرانو خوړلی وي. د ډیر سخت آریان شي چې آخر دا څه ماجرا ده. جیک ته چې وایي چې دا لاش خو خوړلی شوی دی آریان شي چې دا څنګه په شیر په څخه ما منډېوالی، نو دا لاش چا وخوړو. دلته کې دا لیزې د شکاري مدد لځي، خو دا اشنای رکاوی خو دا رکاو نشي او دا لاړ شي په شکاري پسې. شکاري چې راشي دی چې وګوري چې د شیر د پاره ګیټ مات کړلی او ردی ځای نه تښتېدلی. ده ته مخامخ میډیکل لیب ښکاره شي. ده ته پته ولګي چې دا شیر دې ته دننه راغلی. دو پسې دننه راشي، ډیر په احتیاط قدمونه ږدي. په دې کې د پیله نه د شیر سمه تباهي کړې ده، خلک یې خوړلي. شیر په دو راټوپ کې حمله وکړي، دا جیک ورسره ورشي، دی دا جیک خوري. لیزې په دې شیر باندې ډزې وکړي، د دې د وجې د دې شیر دیان د دې لیزې طرف ته شي. لیزې د دغه ځای نه منډه کړي، د یو څوکۍ لاندې ځان پټ کړي، خو دا شیر پسې د څوکۍ لاندې ننوځي. بل طرف ته په جیک ډزو کې دا شیر د دغه ځای نه په جیک پسې رامنډه کوي. جیک د شاته یو کمره کې ځان پټ کړي. بل طرف ته د دې لیزې پټه شوي د دې شیر باندې ردی د موبایل آواز ولګي. دا چې څنګه په دې لیزې پسې رامنډې وخی، دا لیزې تماچه خالی وي، دا په دا خالی تماچه غوځار کړي.
بل طرف ته دا په دې کمره کې ځان بند کی. بل طرف ته شیر د جیک شاته بیا راغلی. جیک په ده باندې ډزې وکړي او شاته لاړ شي، ښکته غوځار شي، خو بدقسمتۍ نه رده خپه ونښلي او دا شیر په ده باندې ډېرې زیاتې حملې وکړي او دی ډېر سخت زخمي کړي. او رده بدقسمتي دا وي چې د ده ټوپک بره لټکاو شوی وي. دی خپله خپه وتړي او ځان یو سیټ ته راولي. بره نه اجنۍ هم په ده پسې راغوځاره شي. اجنۍ چې رده حالات وګوري چې شیر ډېر زیات خراب کړي دي، ولې چې دا رده جنۍ زوړ اشنا و. سوچ وکړه چې دا شیر به موږ په زهریله ګیس وجنو. دا جنۍ ته وایي چې ته زما دا خپه کټ که. دا جنۍ وایي چې دا څنګه، دا وته چې ته زما خپه کټ که. او دا شیر په دې پسې راوله کمرې ته او د دې د وجې به موږ دا شیر په یو کمره کې بند کړو او وبې نسو. بل طرف ته دا جیک دا خپه دا جنۍ کټ کړي او د دې خپې د وینې نشان جوړ کړي، یو کمرې ته بوځي او کمره کې دا شیر راشي او دا ګیټ مات کړي. دی په دې وینې پسې شاته روان وي چې دا وینه کم طرف ته تلله. دلته کې دا شیر چې څنګه راننوځي، جنۍ پې دا ګیس کولاو کړي او دا ګیټ بند کړي. د شیر باندې دا بېهوشي سه اثر وکړي، خو دا ګیټ نه کولاویږي. جنۍ دا ګیټ ډېر کولاو کړي، دا په خپله بېهوشه کېږي. بل طرف ته د دې هغه اشنا چې راشي، دا جیک ورته اشاره وکړي چې هغه دننه ده. دی دا ګیټ کولاو کړي او دا جنۍ بار راوباسي، خو د دې سره دا شیر هم بار راوځي او دا ردې په دې اشنا حمله کوي. خو دغه ځای کې دا جنۍ په ده کې پیچکس ور ومنډي په دې خوله کې او دا شیر په دغه ځای کې مړ شي. بل طرف ته اجیک موږ ته وښایي چې هغه هم د ډېر زخم د وجې هغه مړ شي. لیزي د ده د غم د وجې ډېره سخته پریشانه وي. دا په امبولانس کې رده سره کینی او مخې ته روان وي، خو هلته یو لرګاډی وي، ردو ګاډی ودرېږي. په دغه ځای کې یو شیر راشي او ردو د ګاډي دروازه غوځار کړي او د ګاډي کې چې څوک وي دا ټول وخوري. بل طرف ته دا شیر د جیک چې کومه باډي وي، دی په دې باندې هم ډېرې حملې وکړي. دې نه دا پته ولګي چې په دې ښار کې یو نه بلکې دوه شیرانو. دا جنۍ په شاته ګاډي کې کینی او دا زیړ وین چې کوم وي دا د پټلو ته ورمخکې کې، خو دا شیر په دې هم ډېرې حملې کوي. په صحیح ټیم لرګاډی راشي او دی دا وین لټکاو کړي او دې وین ته اور ولګي. په دې کې دا شیر مړ شي. نیکسټ سین کې موږ لیزا د هغې د اشنا سره ګورو چې دوی ته په پارک کې د بوټو د شیر آواز راشي. ویډیو د باندې خلک لیکلي دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ د داسې بهترینې کهانیانو دپاره. ډېره مننه د ویډیو د کتلو.